بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د عبدالرحمن بابا یو نوی کلام او د هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ واورئ. وی عالمان دی روښنایي د دې دنیا، عالمان دی د تمام جهان پیشوا. عبدالرحمن بابا فرمایي په دنیا کې چې د علم سان رڼا هم خوره شوې ده، دا ټوله د عالمانو د برکته خوره شوې ده او عالمان د دنیا ته لارښودو والا خلک دي. او که څوک لار غواړي و خدای او رسول ته، عالمان دي د دې لارې رهنما. که څوک غواړي چې الله او رسول ته ځان جوخ کړي، نو هغې له پکار دی چې عالمانو سره کینی، ځکه چې دغه لار عالمان خلقو ته ښیي. کیمیاګر که د کیمیا په طلب ګرځي، همدمي د عالمانو د کیمیا. کیمیاګر به هغه خلکو ته ویل چې هغې به د بیکاره اوسپنو نه سونه جوړوله، مطلب د بیکاره شیزونو نه به قیمتي شیزونه جوړول. نو که ته د دغه کیمیاګر په تلاش کې دغه علم حاصلول غواړې، نو ته عالمانو سره کېنه، ته هغې محفل کې کېنه، تا ته به دغه علم حاصل شي، مطلب تا نه به قیمتي انسان جوړ شي. او ورپسې بل شعر کې هم داسې وایي، په مجلس د عالمانو به سره زر شي، که څوک کاڼې وي که لوټه د صحرا. لکه څنګه چې د کاڼي او د لوټي اهمیت د سرو زرو مقابله کې هیڅ نشته، نو دغسې هغه انسانان کم چې د الله تعالی په عبادت کې مشغول دي او انسانانو ته فایده رسوي، ته هغې اهمیت د هغه انسانانو نه ډېر زیات دی کم چې صرف په دنیا کې لګیا دي. نو که ته چېرې غواړې چې تا نه دغه قیمتي انسان جوړ شي، نو دې دپاره ته د عالمانو مجلس اختیار کا، هغې سره ناستې پاسته کوه. او جاهلان دي په مثال د مردگانو، عالمان دی په مثال د مسیحا. ته دې شعر مطلب دا دی، که ته چېرې جاهلانو سره کښېنې، نو ستا ضمیر به مړ وي، په جاهلیت کارونو کې به لګیا وي، د دنیا کارونو ګناهونو کې به مبتلا یې. خو که چېرې عالمانو سره کښېنې، نو ضمیر به دې ژوندی وي، بیا به ته نیک کارونو کې لګیا یې او د انسانانو خدمت به کې او د الله تعالی عبادت به کې. چې مردی له نفسه ژوندی کېږي، عالمان دی واړه هسې اولیا. که ته چېرې خپل ضمیر ژوندی ساتل غواړې، نو دې دپاره ته د عالمانو محفل اختیار که. هغه داسې کسان دي چې دې سره ته ناست، ستا ضمیر به ژوندی وي، نیک کارونه به کې او د بدو کارونو نه به ځان منې کې. هر سړی چې رتبه نه لري د علم، سړی نه دی، خالي نقش دی ګویا. او کوم سړي سره چې علم نه وي، که هغه د دنیا وي او که د دین وي، نو هغه مثال د تش تصویر د یو بوت غوندې دی چې هغه خلکو له هیڅ قسمه فایده نشي رسولی. زه رحمان حلقه به گوش د هر عالم یم، که اعلی دی که اوسط دی که ادنا. عبدالرحمن بابا وایي، زه د هر عالم، که هغه د کمې درجې والا دی او که د اوچتې درجې والا دی، ته هغې مرید یم، ته هغې خبره منم او ته هغې په تعلیماتو باندې عمل کومه.